الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د ټولو ناول علماء کرامو ته د معرف امارت راغله مېلمنو ته جناب والي صاحب قدرمن استادان زموږ د کلي مشران ځوانان ګلالي ماشومان ټولو ته ښه راغلاست وایي. ستړي مه شئ، په خیره هر کله راشئ. په لومړي قدم کې به زه د دغه کوم نیک اقدام چې شوی دی د ټول ګردي په نمایندګۍ باندې د محترم توفیق ورور مدیر صاحب عطا محمد نه او د ټول ټیم ټولو استادانو نه مننه کوم او قربانیه ورته وایم چې زمونږ کلي ته دومره لوی خدمت کړی دی. خبرې ډېرې دي، مخکې مشرانو خبرې وکړې. دغه یو څو خبرو ته اشاره کوم چې دغه علم چې کوم دی، علم موږ تاسو نر ښځو باندې فرض دی. دغسې اقدام په هر ځای کې په هر کلي کې باید ټول دې ته توجه وکړي. وختي ناست وم، هغه مخامخ بینر باندې یو شی لیکلی دی چې دغه ډیوه داسې مه ګورئ چې ډیوه د چا په لاس کې ده. ډیوه ویم دې ته دغه نن چې موږ تاسو راغونډ شوي دا د پوهې د علم برکت دی. مشر خبره وکړه چې پوهه نه علم نه راځي، دا د علم برکت دی. دغه ډیوه دغه معلمان دي، باید موږ تاسو د دې نه استفاده واخلو. دې ته یې مه ګورئ چې دا ډیوه د چا په لاس کې ده. دغه نظامونه چې په دې ملکونو کې چلیږي دا د علم په واسطه چلیږي. زمونږ راتلونکي اتلان تاسې یاستئ. تاسې سره چې علم نه وي نو مشکله ده چې تاسې خپل هدف ته ځان ورسوئ. بخښنه غواړم، ډېرې خبرې موږ ته نه راځي، خو په زړه م ډېر څه ډېر صحیح. خو دغسې اقدام ته چې موږ ګورو تاسې باور وکړئ چې موږ خوشحالېږو. تاسو ته پته ده زموږ په کورنۍ کې یو ساده مثال درته درکړم. زموږ په کورنۍ کې دا موسم د ډېرو نه کشر دی. زموږ په کورنۍ کې موسم ډېرو نه کشر دی. باور وکړئ موږ ټول دلته احترام لرو. دا وجه چې شی دی، دا موږ ته پیسې نه ګټي، دا کوم بل داسې غټه دغه ته موږ ته نه ده کړې. دا د علم برکت دی چې موږ مشران دي کشر ته احترام لرو، دا د علم برکت دی. نو زه یو څو پوښتنې او یو څو خبرې غواړم چې تاسې ګلالۍ ورته وکړم. ګورئ ګلالۍ، ما مخکې تاسو ته ویل چې زموږ راتلونکي اتلان تاسې یاستئ. بخښنه غواړم، زموږ راتلونکي اتلان تاسې یاستئ. هر څه چې کېږي دا په علم کېږي، هر څه چې کېږي دا په علم باندې کېږي. موږ تاسو له پکار دي ګوره سار کې چې تاسې هر یو راځئ، تاسو ته خپل پلاران د جب خرچي غم درته کوي، د جامې غم درته کوي، د بوټ کتاب څه هر څه درته کوي. ګورئ ګلالۍ، تاسې دې ته داسې کم فکر وکړه نن چې کومه غونډه جوړه شوې ده دا ستاسې دپاره جوړه شوې چې تاسې تشویق کړي، تاسې وهڅوي چې تاسې خپل تعلیم ته توجه وکړئ، یو څه درنه جوړ شي. مونږ په دغه اوسني شرایطو کې کوم معیار یا کوم سټیج کې چې روان یو مونږ د امارت اسلامي نه یوه نړۍ مننه کوو. مونږ کې خوشحاله یاستو چې په دغسې ګډوډو حالاتو کې مونږ ته ځای په ځای دغسې د تعلیم زمینې برابرې کړي دي. ګوره هیچا دا فکر نه کاوه،
هیچا دا فکر نه کاوه چې داسې یو غټ اولاد دې راشي او بیا دې زموږ په وطن کې دومره زر داسې بېرته سره نظم او منظم هر څه دې برابر شي دا د امارت اسلامي برکت دی الحمدلله منګه تکړه تکړه مشران لرو ګورئ ومې ویل درته مخکې چې دغه نظام دا اوسني نظام کې یا په هر نظام کې چې څوک کار کوي د رئیس جمهور نه نیولې تر د یو معلمه پورې دا د کوم بل ځای نه دي راغلي دا د بل ځای نه دي راغلي او نه موږ په پیسو څوک راوستي دي دا همدغه ستاسو په شان دي ماشومان رالوی شوي خوارۍ کړي دي تعلیمونه یې کړي دي علم یې کړی دی او د هغې په برکت باندې دغه ځای ته رارسېدلي دي زمونږ د ننګرهار ولایت او د مومندرې ولسوالۍ کې د ګردي غوث درون او قدرمن مشر او د معارف ځلان ستوري حاجي صاحب حنیف ګردیوال دا 20 کاله زما یادې دي چې دا په دې برخه کې په هره برخه کې مګر د تعلیم په کې چې دا اوس کومه خبره وکړه چې ما ته یو بله هغه هم مخې ته وه هغه ما شاته کړه او زه تاسې ته راغلم ګورئ دا کوم شوق او مینه چې موږ تاسې سره لرو هر وخت تاسې ته موږ دغسې زمینې برابروو تاسې موږ تشویقوو دا په دې معنا نه ده د دې نه تاسې استفاده واخلئ دغه زموږ خبرې دا زموږ ناسته ده دلته چې راغلي درته دا په دې معنا نه ده چې موږ درته صحت راغلی تاسو ته موږ کوم پروګرام ته جوړ نه دا موږ ستاسې د تشویق لپاره موږ تاسو ته ډاډ درکوو چې موږ ستاسې شاته ولاړ یو ستاسې هر ضرورت موږ پوره کوو زه د دغه نیک اقدام چې هر چا کړی کورې ودان د ټول کلي په نمایندګۍ زه د ده نه مننه کوم د ډېر محترم استادانو نه د دې لیسې د مشرتابه نه چې دغسې یو زمینه او دا یو خدمت یې مونږ ته کړی دی ما هر ځای کې دا خبره کړې ده چې یو مسلمان په بل مسلمان باندې څو حقونه لري علما ناست دي ګورئ مونږ سره په دې ولسوالۍ کې دا پټه خبره نه ده د باسولو نه چې کوم دي د تعلیم په بخش کې موږ سره ډېرې غټې قربانۍ ورکړې تاسې اوس هم وګورئ زموږ په ټولو لیسو کې په ټولو کورسونو کې موږ سره د باسولو نه بې حده کوشش بې حده خواري موږ سره کېده دویم کشران شته د دویم داسې اولادونه هلته شته دی مګر کورې ودان بچې وي چې موږ سره دومره خواري کوي موږ سره دومره زیار وباسي ومې ویل درته چې دغه هر څه چې کېږي دا د علم په برکت کې نو کوشش وکړئ ګلالیو ماشومانو چې د دې وخت نه استفاده واخلئ که تاسې زمونږ د مشرانو عمر ته رسېږئ باور کوئ زمونږ په زړه کې ارمانونه شته زمونږ په زړه کې د علم ارمانونه شته دی چې چا علم کړی دی او د خپل وخت او د خپلې موقع نه استفاده اخیستې ده هغوی نن ښه خوشحاله دي هغه رڼا ورسره شته هغه ډیوای په لاس کې شته دی مګر که چا نه یې کړی هغه ته یو څه ستونزې په خپل ژوند کې شته دی نو خبرې به ډېرې نه اوږدومه ګلالیو ماشومانو دغه کوم مشران چې راغلي دي کوم استادان چې راغلي دي د دې وخت نه استفاده واخلئ دا تاسې ته راغلي ستاسې د تشویق لپاره راغلي دي په اخره کې زه بیا هم د دغه استادانو نه یوه نړۍ مننه کوم ومنم الله توفیق